ته چېرته غواړې چې زه څنګه دعا وکم د الله نه او په هماغه ټیم باندې قبول شي. بالکل دا ویډیو تا صحیح کلیک کړې ده. ډیر قیمتي او ډیر ناشنا دعا ده. ستاسو ټیم نه ضایع کوو، تر اخره پورې وګورئ او انشاءالله ستاسو دعا کول او قبلېدل دا به یو شان دي. راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو. دعا نه ده کله خو مې زړه وي چې ویې نه ښیم تاسو ته. ډېره قیمتي دعا راغله کومه چې روانه ده. او خپل ځاني زړه کې ځم چې هغه سړي ته بیان کړم چې هغه قدر پکې دي. نو کله خو مې دا زړه وي چې دا روانه دعا نه ده چې دا زه پرېږدم او دې بل حدیث ته واورم. شد کړو که دنیا غواړي که آخرت غواړي خو الله به یې دله درکوي. یو کو ګارنټي د پیغمبر د طرف نه دا قبول شوی دی. او حدیث چا راوړی دی؟ داسې ټاپه پې ته ولګو چې مور داسې بچی نه یې راوړی چې خبرې پکې وکړي. دا دعا وي چې زړه مې نه کېده چې بیان کړم او دې کتاب کې مخې ته راغله. ډېره قیمتي دعا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. دا دعا نه ده کله خو مې زړه وي چې ویې نه ښیم تاسو ته. ډېره قیمتي دعا راغله کومه چې روانه ده. او دلته به موږ د کتاب نوم مشکات المصابیح ویلی چې دا به موږ شرحه کوو. یعنې کتاب پوره کتاب معنی ځم چې دې دعا نه زه واوړم او دا بله ووایم. ځکه چې دا علم په دې پسې لکه داسې نه ده چې بس دا داسې سپک ډچ دی چې بس هر چا ته بیان کوو، هر څنګه یې بیان کوو. نو خپل ځاني زړه کې ځم چې هغه سړي ته بیان کړم چې هغه قدر پکې دي. زما خپل ځاني خو دا طریقه ده. زمونږ کره زمونږ خپلوان راغلي وو څه وخت کې، مشر سړی و سپین ږیری زمونږ نږدې خپل و. نو هغه باندې د یو مسلې تپوس وکړو. یاره اسحاق وایي دا خبره څنګه ده او دا ما جواب شروع کړو. نو هغه بل طرف ته وکتو، یو بل کس چې چل کړو نو هغه ته یې کتو. بس زه په هغه ځي خبره مې بنده کړه. ډېرې ماته وویې، ډېر زیاتې ماته وویې. تا خبره پوره کړمه؟ والله که پوره کړمه. ته زما مشر ومې، ته قدرمن ومې، خو د دین نه زیات ماته ګوره قدرمن نه یې. زه تا ته د الله او د الله د رسول خبره کوم، ته هغه ته ګورې. زه تا ته قرآن او حدیث بیانوم، ته لګې بل طرف ته ګورې. تا ته دومره سپک ښکاري قرآن او حدیث. لاړ زمونږ د کور نه د هغه مجلس نه لاړ. او والد صاحب د الله وبخښي زمونږ، الله دې په رحمتونو باران راووری. هغه ما ته دا خبره ورته وکړه. زه ما نه کوم حاجي، ما نه کوم. صرف قرآن او حدیث بیانوم، دی هلته ګوري. ولې د دین دومره سپک دی؟ نو کله کوم دا زړه وشي دا روانه دعا نه ده چې دا زه پرېږدم او دې بل حدیث ته واورم. خو دا به راته وښیم او دا یو لویه خزانه به ته ځان سره ویسي، لویه خزانه. حدیث واورئ. عباده بن الصامت وایي من، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، هغه عباده بن الصامت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را نقل کوي، من تعار من اللیل، څوک چې د شپې په خوب کې راپاڅېدو په منځ کې لکه ودرې سترګې کولاو شو एकदम، یا ځان ته ټیم پیس په ټیم کړی راپاڅېد، هر څنګه چې دی راپاڅېدو فقاله، دا دعا ډېره اسانه ده، به ته یادوي انشاءالله. لا اله الا الله وحده لا شریک له. خو دا دعا اوس ګوره د منځه کې دننه نه ده. ما تاسو ته وایي چې اذکار په دې کې بعض هغه دي چې هغه د خوب نه راپاڅېدو نه بعد دي، منځه کې دننه نه دي. د دې اوس تعلق د منځه سره نشته، دا بهر ده. یو سړی د خوب راپاڅېد، څه یې ووایي؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده ذكري. ثم قال رب اغفر لي، وبيسوي يلا ما وبخا، يلا ما وبخا ووريخا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثم دعا، يريد كذي بي دعاء وغفته. رب اغفر لي بزيد الفاظ دي وي بي نور دعاګانې د الله نه وغوښتې. لکه یو سړي دا ذکر وي او یالله ما وبخ،
یا دا ذکر وي او یا الله زما مور پلار وبخه، یا دا ذکر وي او یا الله ما له روغ صحت راکړه، دا ذکر وي او یا الله ما د آخرت د سختو نه په امان که، استجیب له، الله به لازم دې سړي دعا قبلوي. معمولی ذکر او الله به دعا قبلوي. خانو بیا بل واوره، فإن توضأ، دې سړي چې دا ذکر وي دعا یې وغوښته، بیا پاڅېد او اودس یې وکړو، واپس ویده نه شو، لاړ اودس یې وکړو، وصله، مونځ یې وکړو، راشي 2 رکعته 4 شپږ لس مونځ به وکړم، چې مونځ یې وکړو ګارنټي د پیغمبر د طرف نه قبلت صلاته، دا مونځ قابل قبول دی، دا قبول شوی دی. او حدیث چا راوړی دی؟ داسې ټاپه پې ته ولګو چې مور داسې بچی نه یې راوړی چې خبرې پکې وکړي. رواه البخاري، دا حدیث امام بخاري راوړی. ما دا دعا وي چې زړه مې نه کېده چې بیان کړم، خو د کتاب کې مخې ته راغله. ډېره قیمتي دعا، د شپې ته اوده وي، انسان د شپې راپاڅي چې واوړي کله انسان دا خوب ګډوډ شي، کله ستړی شي د تولۍ کې، خوبونه ډېر شي هم سړی ستړی شي که نه، او ته راپاڅېدې او کېناستې کټ کې او تولۍ کې، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. او بيد الله سوچت کړو که دنیا غواړي که آخرت غواړي خو الله به دله درکوي، ګارنټي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوي. بیا دې وي راشه 2 رکعته مونځ به وکړو، پاسې 2 رکعته مونځ دې وکړو، 4 رکعته مونځ دې وکړو، 8 رکعته مونځ دې وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مونځ به الله قبلوي. دا دعا چاته دی؟ ته دی دی؟ نه دی دی، لږ په زور ووایه. العلي العظيم بقي تاٹانکا ولا غوره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، درجة پوری. چیو پیریو بیا خوب او خوب برابر شي نه وجه سره داږي، خوب ولې برابر شي؟ سکون زړه ته میلاو شي. یو سړی د شپې راپاڅي په خوب کې او الله یاد کړي نو خو زړه ته سکون میلاو شي که نه. لکه اوس یو سړي ګډوډ خوب ولیدو، راپاڅي یا ستړی شوی، کله سړی ډېر ستړی شي خوب نه برابرېږي، او راپاڅي او دا ذکر ووایي او دعاګانې د الله نه وغواړي، خو مطمئن شو که په سکون شو، په ارام شو. لږ په زوره وایي تاسو دلته هم داسې وایي لکه د خوبه چې راپاڅېدلي. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بل څه دی ده؟ بل څه دی ده؟ عاجز. نه 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 نه، لا إله إلا الله وحده لا وله الحمد. إلا بالله. بارك الله فيك. بل څه دی؟ په زور ووایه. لا يحيي ويميت پکې نشته، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دلته چا وي جماعت یې ده؟ نه دلته وی وایي څه له الملك وله الحمد.
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبحان الله. بس ادينا بقى چې به کومه دعا په هغه به آسان دي د ذکر بل چاته لکه لږ ودرېږه په زوره ووایه هغه ځای کې ناست یې خولې ته یې دغه ماچولی اواز نه راځي. بارك الله فيك. زبيت بيو بيروم ويادي كي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ادينا بچي به کومه دعا غواړي هغه الله قبلوي او که پاسې دي مانځه ته نو هغه مونځ هم الله قبلوي. ښه ده او د شیخ صاحب قیمتي او بهترین بیان چې تاسو واورېدلو.